أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یوصل 3 نمبر آیت دے سورۃ البقرہ دی مخکې آیتونو کې الله رب العالمین یو خطاب ذکر کړ چې حلال خوري او د حرام نه ځان ساتي، او ورسره دا خبره ذکر لا چې د شیطان د تعبیداري نه ځان ساتي. اغه نرست الله رد کو په مشرکانو باندې او یو مثال ذکر کړ د مشرک سړي د چغې. یو سلزاوی کې الله ترغیب ورک شکر تا چې د الله د انعامات شکر وباسي. نن یو سل 3 نمبر آیت کې جواب د سوال لې د خلق ویلې د مخ کې حلال ذکر شو نو حرام څه دي، نو الله محرمات ذکر کوي چې دغه شی نه حرام دي او دین ځان وساتئ دا مخوري. انما حرم یقینا حرام کړی شوی دی علیکم پتا سبحان المیتۃ خوراک د مردارې. المیتۃ معنا مردار بنه خوري. دې کې دو قول دی، یو قول د میتین مراد مردار ده، کوم حیوان د مردار شو چې دې اقسام په سورۃ المائده کې راشي. دویم دا د میتتین مراد حرام مال دی، یا میتتین مراد کوم شی چې د غیر الله په نوم باندې ذبح شي دا مخره. یقینا حرام کړی شوی پتا سو مردار او دم او وینا او لحم الخنزیر او غوښه د خنزیر. او الدم منا وینا حرام ده، کوم وینا مسفوحه، هغه وینا حرام ده چې کله حلاله کیږي او ذبح د ذبح په ټیم کې چې دا تیزه نه د مال نوزي دې ته دم مسفوحه وای دا حرام ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، خنزیر خو ټول حرام دی، غوښه ولولي ذکر کړه د وجه د جزء اشرف نه. وجه تحریم د مردار څه ده؟ مردار اول حرام ده ځکه جراثیم پکې باقی پاتې دا مخوري. دم مسفوح هم ده حرام ده اول ځکه دا قوت شهوانی زیاتې، نورم بده کې ضرر نشته ده. لحم خنزیر دا اول حرام ده ځکه غوښه د خنزیر په انسان کې بغیرتی پیدا کوي. علم طب والا اوس د غوښې د خنزیر د نقصانات بیان کړي، لکه اوس دا کفار په اکثره دوايانو کې او د غرنګ په اکثره دي شامپوګان چې کومې دي کې او د غرنګ دي صابونونو کې دي کې د خنزیر وازګه استعمالي چې چاته پته لګي چې رتی شي کې د خنزیر وازګه د به ځان ساتي، هغه حرام شی دی. دا وما اوهل واغ چې आवाज وکړي شي به پر سره لغیر الله لپاره د نږدېکت د غیر الله. ابن قیم رحمه الله لیکلی دی یو سړی د غیر الله دربار تلاړ شي الته اگر کده الله په نوم باندې ذبح وریونه کې دا شی مردار دی. دغه شان مثلا نواب صدیق حسن خان رحمه الله لیکلی دا به ابن باز سره دالی کلی دی چې یو شی د غیر الله په نوم باندې شي او مسلمان سړی به کې تصرف وکي هغه ذبح کې به حلالي.
دلیل د عروه ابن مسعود الثقفي خبره پیش کړې ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم ویلي، لیکن سید اده چې رضا شه ناروا ده. وما اوهل چې आवाज وکړي شي به پر سره لغیر الله لپاره د نزدېکت د غیر الله، لغیر الله معنا بسم الله والعزى، د لات او د عزى په نوم باندې حلال شي. اوهل کې معنا د आवाज ده. هلال ته هلال زکه وای زکه شمیش ته تم هلال وای زکه څوک چې اول ویني نو یو دم چغه وي کې هغه د هلال هغه د سپومې راخته ده. نو هغه چې आवाज وکړي شي به په سره لغیر الله لپاره د نزدېکت د غیر الله، ومن اضطر دا اوس یو صورت مستثنا کوي. دې ته ویل کېږي رحمانیت د الله. یو سړی دی اولوګي د سرانی ولې چې نور مړ کیږي او دا سړی د غیر الله د دربار نه خوراک کوي کی د غیر الله په نوم باندې یو شی ذبح شوی دی دا غینه خوراک وکړو جایز وای هو چې زیته پکې نه کوي دومره بخوري چې مرګ نه بچي. فمن اضطر پسو کې شو محتاج غیر باغ نو د حد نه زیته کوونکې باغ معنا زیته کوونکې نو ولا عاد نو د حد نه تجاوز کوونکې ولا اثم عليه پس ګناه نشته په د باندې ان الله يقر الله چې غفور الرحیم بخنه کوونکې دی او رحم کوونکې دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. د آیات کی زجر د په کتمان د علم باندې چې د قران علم وګورنه پټوي دا خلکو ته وي. ان الذين يقيننا كسان يكتمون چې پټي ما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دی من الكتاب د الله د کتاب نام ويشترون به ثمنا قليلا ود يخلي پر سره پیسې لګي اولئک دا کسان ما یاکلون دینا چي په بطونهم پګېړو کې الا نار مغرور چي ولا يكلمهم الله او الله به خبرونه کې د دوی سره یوم القیامت پرز د قیامت ولا یزکیهم او بپا کې دوی لرا ولهم عذاب الیم او د خلقو لپاره عذاب دردناک. اولئک الذین داوس نتیجه ذکر کړي اولئک الذین الله اذا کسان دي اشتروا الضلالة دی واغسرا گمراهی بالهدى په مقابل د هدایت کې والعذاب وعذاب واغسر بالمغفرة په مقابل د بخنه کې. فما اصبرهم على النار نو چیشی زړه ورکړه دوی په اور باندې من اي شيء اصبرهم على النار شيء عظيم کوم شي دوی زړه ورکړه په اور باندې او شیل ډیر لوی چې په اور باندې زړه ورکړه ذالک بان الله جانب مقابل وسیر ورکړي ذالک په دی وجه بان الله یقینا الله چې نزل الكتاب نازل کړي دی کتاب بالحق په توحید وان الذين ويقلنا كسان اختلفوا في الكتاب چې اختلاف کړي په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخا په بدبختی لري کې د حق نام. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دا جانب مقابل دی دغه وسو رد پاغچا باندې چې دین د اسلام صرف په یو حکم کې بند ساتي. يهود بویل چې موږ صرف د کعبه تر او ګرځو من شروع کړه به بسي نو الله وینا یوازې دا هونه چې صرف کعبه ته موږ کاوه یا کعبه ته مخ راواړه نور نه کې نشته ده. ليس البر ان دنيکی ان دا خبرات ولو جتا سواړه وي وجوهکم مخنس تاسو قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او د مغرب ولكن البر دیکې ایڅو اقوال یو دا ولكن البر من امن لیکن نیکی دا چا چې ایمان راوړي بالله په الله یا ولكن البر من ذل بر خاوند نه کوي څوک دی یا ولكن البار لیکن نیکی کوونکې څوک دی چې ایمان راوړي بالله په الله باندې او یوم الاخر او پرز د اخرت صحیح ایماندار دی یوازې کعبه ته مخ ګرځول نه دي واليوم الاخر او پرز د اخرت او الملائکه او په ملائکه باندې او کتاب او په کتاب او نبیین او په پیغمبرانو باندې اوس بل صفات ذکر کړي
وآت المال ورکی مال علی حبه سره د مینې نه د مال سره علی حبه کی سو قول یو قول لار مال ورکه د الله د مینې د وجنا دویم مال ورکه د صدقې د مینې د وجنا صدقې سره د مینې را یا علی حبه من مسکین سره د مینې د هغه ته مال ورکه یا علی حبه من د مال سره د مینې د محبوب مال ورکه چاته ذویل قربا خپل خپلوان او تا ولیتام او یتیمان او تا والمساکین او مسکینان او تا او ابن السبیل او دلار مسافر او تا والسائلین او سوالګر او تا او پر رقاب او پازادهولو د چټونو کې او اقام الصلاه او پابندی کوي نماز او زکات او ورکي زکات والموفون بعهدهم پرکون کې بخبلوا لوزونو اذا عهدوا کله چې لوزونو کې وسوابرین او صبر کون کې فی الباساء په حالات د تکلیف د مال کې او ضراء په حالات د تکلیف د بدن کې وحین الباس او په وخت د جنگ کې دا کارونه چې چا وکړه د مؤمنان دي اصلي اوس نتیجه د خلکو ذکر کوي اولئک الذین ادا کسان دي صدقو چې دي رښتینی کله خپل وعده رښتینی خلک دی الله وایي دی واولئک هم المتقون او داخله خاص دی متقین دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص تابل حکم ذکر کوي مقصد پدې کې حکم دې هغه حکم چې په جامعه کې امن راولي قصاص الله جاری کوي رد په عرب باندې چې غیبا اصل سره چې په چا مړ کنه غیبا به لس مړی کول پاغه باندې نه بلکې چا چې مرګو که بس هغه به تمړ کوي یا ایها الذین آمنوا یا ایمان والو کتب علیکم القصاص پرسکل شوی پتا سو بدلا غستلام مساوات فی القتل په وجلو کې فی القتل معنا په بار د وجل شو کې څوک وجل شي باغی قصاص والی قصاص بسنګ سره کېږي الحر بالحر یاسل سره د په مقابل د اصل کې والعبد مرایه د بالعبد په مقابل د مری کې ولونثى وخذا بالانثى په مقابل د خذا کې چا چې څوک مړ کبسا بوجلې کی فمن عفي له بساده چې ما پیو شو دي له د تامن اخي طرف د ورور د نام عفيه کی اشاره د چې مرتکب د ګناي کبیره معاف کیږي الله یې معاف کوي شیء سدشی فتباع نور پسې کی دل قاتل پسې بالمعروف په نیکه طریقه واداء لازم نه په قاتل باندې ادا کول د دیت الیه د مړي وارثانو تابع احسان په نیکه طریقه ذالک تخفیف دا سانتی دا من ربکم تربذر استاسونا و رحمتنا و رحمت دے رحمت دا رحمت دے مانا چیو قدر شی نور بچ فمن اعتدا چاچ زیتے ہو کو بعد ذالک رسد دینا منتان یو وجل دے تو تیڑیر مڑکی دا زیتے دے یا قتل یو کلے دے تبل مڑکی دا زیتے دے یا اول امام کی ورسے بے وجنی دا زیتے دے فلهو فزد فار عذاب علیم عذاب درناکم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دا جواب د سوال یو سړی وای ما قصاص جاری کړ څه پیدا به وشي او کنه جواب ولکم استاسو د فار اے انسانانو اے مسلمانانو فی القصاص په قصاص جاری کولو کې حیات لوی ژوند دی څنګه ژوند دی یو چې قتل شو دا بل راولګي دا دا قاتل اعدام کا قتل کا خبر به ختمه کنه یو قتل کا براول کی بل به قتل کی دی براول کی بل به قتل کی هغه براول کی بل به قتل کی مسله هم د شروع ډیر انسانانو په کې مړ شي چې کله قاتل سره مړ شي نو نور خلق ته ژوند بخوندي شي ذکر الله فی القصاص حیات پر قصاص جاری کولو کې ژوند ده یا اولی الالباب یا خواندانو د عقل لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي بچ شي د به قتلونو نه كتب عليكم القصاص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت پرس کشي پتا سبحانه کله چې حاضر شي یو تن تاسو نه الموت حالات د مرګ حالت د مرګ حاضر شي مرګ تراشي تابل امر دې لیکي حفاظت د اموال سو کوئی دا حکم منسوخ دی خو لیکن صحیح دا چې دا حکم استحبابي دی پرس کلیشی دی الله وای پتا سبحان دی دا حاضر کله چې حاضر شي احدکم یو تن تاسو ته الموت منا اسباب د مرګ او ذل نشي یا دا پیږي چې نور سمړ کېګما ان ترک خیرا الوصیه چې پریخه ایمان نو لازم دی په دبانې وصیت وصیت بچا د پاره کوي له والدین د مور او پلار د پاره به وصیت کوي
والاقربین او د خپل خپلوانو د پاره بالمعروف په نیکه طریقه به وصیت کی حقا علی المتقین دا کار لازم دی په متقینو باندې فمن بدله بعد ما سمعه وصیو سړی دی او ټول مال د ګناه په باره کې وصیت کو چې ما مال په پلاني کې ولګوي پلاني ټول به پیدي د ګناه زینې دي سیو سړی را پاسې د وصیت ول بدل کړ اویل چې رضی ویل چې رزما د مال په پلاني جماعت کې ولګوي په پلاني غریبي ولګوي داو غیا او کوي پنیک نیک ځکه ول وصیت هغه کی خیر دې کذرور دی ویلي الله باندې ما او کچا وصیت وکاو او زید نیکی او صحیح وصیت او چا ول بدل کدا ګناګار ده فمن بدله بس چې بدل کا وصیت لرا بعد ما سمعه رسولنا چې وریدا فانما اثمه يقينا گناه د دې وصیت بدلولو علی الذين پاکستانو دا یبدلونه چې وصیت بدلی ان الله سميع عليم يقينا الله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی فمن خاف اوس یو سړي د ټول مال وصیت کو د ګناه د خرج کولو کې چې ما مال په پلاني ګناه ځکه ولګوي پلاني ځکه پلاني اوس بچکه خیر دې کچا بدل کا ګناه کې نشتا فمن خافا بسوک شریکی میں محسن د وصیت کوونکی نه جنپن دا وړدلونه په خطا سره او اثمن یا په ګناه سره فاصلح بینهم اصلاح وکړه په مابین د دې کې فلا اثم علیه ګناه نشته په دبانې ان الله غفور رحیم قدن الله بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دې آیت کې بل حکم دی چې دې سره تربیت راځي د نفس حاصل بدای دا روزه پرز داله که بشان د پخوانو تشبیه یا په پرزیت کې دا پاغم پرز وا په منګم پرز دا سو ګویا دا تشبیه په عادت کې دا پاغو يم دیر روزه په منګم دیر روزي دي ولیکن صحیح قول اول له نفس فرضیت کی تشبیه دا یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض پیشی پتاسو روزی ولهم کما کتب لک سرنګ چې فرض پیشی یا الذین پاکستانو من قبلکم چې مخکستا سنو صد پار لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي دلیل په دې باندې روزه کې مقصد د الله تقوا د الله نه یرا ایام منصوم ایام روجی ونسته ورځ معدودات شماردل شوی فمن کان منکم تخفیف اوس دې ته ویل کې تخفیف آسان ته سوق چې منکم تاسو نه مریضی او علی سفرین یا په سفری فائدتن لازم دې په باندې شمار من ایام الاخرى د نور ورځونه او علی الذین پاکستانو یطیقونه چې طاقت لري فدیه لازم دې په باندې فدیه وعلى الذين یطیقونه دلته وای آګسان آیت باندې سوال دی آګسان چې طاقت لري هغه په پیډي ور کوي څنګه بچ څوک طاقت لري هغه ورو نيسي یو جواب دا حکم په ابتداء د اسلام کې به منسوخ شو په ابتداء د اسلام کې چې بچا روزنی ولا اگر کروغ ولینو پیډي به ور کولا دویم جواب دا دلته لام مقدر دی وعلى الذين لا يطيقون آګسان چې طاقت نه لري ناغي دی پیډي ور کوي دریم جواب ده د حمزه لپاره د سلف ده څلورم جواب طاقت کې منه د توغ دا څوک چې روزنی نشي نو دا د توغ جوړیږي کنه وظاهر دا دی وعلى الذين پاکستانو یطيقون او چې طاقت نه لري فدیه لازم د فدوانه فدیه طعام مسکین طعام ورکول مسکینانو تام فمن تطوع چا وکلا خیر نیکی فإن الله یقینا الله چې فهو خیر له دا کار غره ده د لپاره وان تاسو تاج تاسو روزونه صحیح خیر لكم دا کار غره ده تاسو لپاره ان کنتم تعلمون چې تاسو پوي غیا سمت لمانا روزه ده او سره په سفر باندې روان دي نو سوچا چې روزونه ولا دا غره ده په سفر کې مولې زکه سوال ونور خلق روزنی نور خلق به بوزي ته روزنی سی به دغه قضای براوړي سخت وي نو روزه چېونی ولې شي دا غره ده لیکن کما د شي رسخت ده په سفر کې یا په مرز کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن عظمت د قرآن ذکر کوي قرآن دومره عزتمن کتاب دی چې کوم ورځ کې نازل شوی دی کوم میاشت کې نازل شوی دی هغه د قرآن د وجه نه بهتر دی رمضان دی او د ليله القدر شپه ته د وجه نه دی
رمضان کې منت سوق درجولو دا روزي ته روزه کوي ذکر رمضان ته زګه دي کې انسان له ګناہوں رجولې کیږي. شهر رمضان الذي مشد رمضان هغه انزل فيه القرآن چې نزول شروع شوی په دې کې د قرآن نزول پکې شروع شوی. هدى للناس هدایت دې لپاره د خلکو. دلته وی انزل فيه القرآن قرآن پکې نازل شوی دی. سوال قرآن خود درش کاله کې نازل شوی دی. مفسرین جواب کوي منا انزل ابتداء نزول پکې شوی دی د قرآن. هدایت دې لپاره د خلکو او بینات او ښکار دلایل دي من الهدى د هدایت نه والفرقان د سی کتاب دی چې پرخ کوونکې په مابین د حق او د باطل کې. فمن شهد سوچ حاضر شو منکم استاسنا الشهر منا دخول الشهر د دې میش داخله دو تا پلیسم هو روزه دی ونیسی. ومن كان سوچي مريضا مريضي او على سفر یا په سفر باندې فعدة لازم دې پرې باندې شمار من ايام اخرى د نور ورځونه. اوس جواب د سوال دا روزي الله مون تولی معاف کړی دی په حالت د سفر کې د غرنګ په مرز کې زکا یرید الله غواړي الله بكم اليسر پتا سو اسانتي ولا يريد بكم العسر غواړي پتا سو سختی. قضاء ولی لازم دا ولی تکمل العدة دیر بارا تاسو پورا کشمار ولی تکبر الله دیر بارا چلوی بیان کئی دا اللہ والله علا کل والله اللہ چی دے ولی تکبر الله دیر بارا لوی بیان کئی دا اللہ علا ما حداکم پا طریقہ چی تاسو دے خودلیم ولعلکم تشکرون دیر بارا چی تاسو شکرو باسیام. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. داوز د روزي د شپې حکم بیانای. و اذا سالک د ترغیب د دعا ته پکار دا د روزه کې دعا ډیرو غوښتل شي. دارابتم د مخ سره او جواب د سوالم د خلکو ویل موږ د الله نه دعا غواړو الله چیرته موږ ته وی او نبی سلام ته ویلی چې الله چیرته کثیر تلری چې وته وو چیرته نږدې نو به په پټه سره راو بلو. وَإِذَا سَأَلَكَ کله چې تپوس کې استانه عبادي الله او ازما بندگان عني په بار زما کې چې الله لري دې کنيش دې نو الله وايي فإني قريب يقينا نږدې ما قريب بالاجابه منا اجابت پر حاصل نږدې ما आवाजونم اورم. اجيبو قبلهم دعوت الداعي आवाज داواز کوونکی اذا دعاني کله چې مارو بلی فليستجيبوا لي پس دې قبول والي وکي حکم زما ول يؤمنوا بي او ایمان دراوړي په ما باندې لعلهم يرشدون دې بارا چې په سملار روان شي. وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم دا وس حکم دې دروځي د شپې. عمر رضی الله عنه اراده کړې و چې زلا شم کور ته نزب د خپل بیبي سره نږدېکت کوم نو چې کله ورغې استاخذ او د شوی او په ابتدا د اسلام کې دا قانون چې کله به ماخام کې څوک د شو دا غټیم نه به روزه شروع شولا دا بنو زمونږ په شان ابتدا د اسلام کې د سیوا ماخام چې به څوک د شو بس روزه به دا غټیم نه شروع شو. د عمر رضی الله عنه خزمو د شوی و دیم دالې صحابیو روزه نیولې و کور ته راغی چې کله راغی نو روزه ماته ټیمو خزي تیل څشته دی وای څنشته دی غزان راغله وای څنشته وای ر دې گاونډي کړه به وګورم هغه چې ال تعالی نو ایستدي صحابي باندې خوب غالب شوی صداو د شوی او دغه په روزه شروع شولا. نو کله چې دویم روزه سبيتونی ولا پنارا نو سبا چې د سلس 10 بجې کېږي د صحابي باندې زوب راغی بیوش شو. نو الله دا احکامات نازل کړو دا حکم بدل شو چې شپه د روزه کې وسار څه جایز دي ابتداء اسلام کې نو. احل لكم حلال کلیشوی استاسو د پارا لیلۃ الصیام پشپد روزه کې الرفث او نزدېکت کول لري نسائکم زنانه استاسو تام هن لباس لكم دا زنانه لباس د استاسو د پارا او انتم لباس لهن او تاسو لباس وي د دوی د پارا. څه مطلب لباس یو قول د جامع او د بدن مابین کې حائل نه استاو د خزم مابین کې پرده نه دیم جامع کې سکون خزه کې سکون او آرامي نو دغه رنگ جامه کې ډول ډالي نو خزه کې دغه رنگ ډول ډال. علم الله علت ذکر کوي علم الله الله تپتوا انکم یقینا تاسو کنتم وی تختانون انفسکم چې خیانت کې مچلی وي خپل ځانونه فتاب علیکم قبول والد توبې او کو پتاسو مهرباني او کله پتاسو
وعفا عنكم ما پی وکړه تاسو ته فالآن پس باشروهن نږدېکت کوئ د زنانو سره وابتغوا ولټوئ ما كتب الله لكم هغه څه چې لیکلي الله ستاسو دپاره ونشپه کې ذکر شرعي کوئ قیام الليل کوئ لیلة القدر اهتمام کوئ یا چې جما کوئ نو عقیده به دا لرئ چې الله صفا بچی راکړي وکلوا خورئ واشربوا اسکئ حتی تر دې پورې یتبین چې ښکاره شي لکم تاسو ته الخيط الابيض مزه سپین من الخيط الاسود د مزي تورنا من الفجر د سبانا یو صحابي وغد بالغ دلان د مزي خېدیو پنګ به کو خوراک به کو پنګ به کو د منخ کار کېدل کله چې روته نو شبار ګور المر راخته او نبی سلام ته ویلي نبی سلام او ته ویلي چې استاد بالغ دومره چې مشرق او مغرب وټکلو د دینه وای دغه دوه تارونه نه دي مراد کوم چې تا تړلیو بلکې د المر خاطه پسې کې چې کوم ځای کې المر خيږي د غزيبان دې د سار وختي سبای صادق او سبای کاذب چوته وای د غزي کې سپین کی ښکار شي د توروالنا دغه ته ویل کېږي سبا چې کله داولي دل شو د مشران خلک پیږي بس به بروجه بنده من الفجر معنا د سبانا نو به ول روزه کم ټیم پوری نيسي ثم اتم الصيام به پوره کوي روزه نیول ال الليل د شپې پوره شپه کم زمانہ اول ټیم د شپې ماخام اذان پوره روزه ونیسي ولا تباشروهن نجدېکت مکوئ د زنانو سره وانتم په حال کې چې یو تاسو عاکفون فی المساجد اعتکاف کوئ په جماعتونو کې اعتکاف چې کینو خپل خې سره بنجدېکت نه کې اوس ترغیب د تقوا ته تلک حدود الله اذا دل پوری دی فلا تقربوها منجدې کې غیر تا کذالک هم تقرنګ یبین الله بیان الله لكم یبین الله آیاتی بیان الله خپل آیاتنا للناس خلقتا لعلهم يتقون دل پارا چلے کی تقوا راشی اللہ ہدایتونه بیانې ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل دا وسبل ادب ذکر کئ مال الله غلط په استعمال وي ولا تاكلوا الله مخرج اموالکم مال نستاسو بینکم فما بین استاسو کې بالباطل په باطل طریقو لکه رشوت شو یا غصب شو ډاکا شو دام کوي وتدلوا بها الى الحكام ومولد اعمالنا قاضیانو تام لتاكلوا دل پارا چوخري فريقا وډلا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاثم په ګنا وانتم تعلمون او تاسو خپويږي چې دا کار ګناه ده يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج دا اصل کې جواب د سوال له دا سوال یا يهود کله یا معاذ ابن جبل کله ولیکن يهود داغینه پښتنه کله چې دا سو جدا چې د امیش کله نری شي کله متوسط شي کله ډبل شي الله جواب کو حاصل د جواب ادا چې خلک په میشت معلومي کې د حج ټیم به معلوم کې د غرنګي خزه په خپل عدت معلوم کې د قرضونو وختونه په خلک معلوم کې وکم خلک چې په تفسیر کې وایي چې صحابه په علم ریاضي باندې نه پیدل دا خبره بالکل غلطه ده يسالونك دا خلق تپوس کې استان عن الاهله فوارد میش کې قل تورته پیغمبر هي مواقیت للناس دا وختونه مقرره دي لپاره د خلقو او الحج او لپاره د حج اوس د عربو بل عادت ذکر کوي عربو بدا قانون چې کله به حج لاله نو چې کله به بیر دراتل کورتا نو بدبی دا په خپل کور په دروازه نه رانه وتل بلکې د کور شاته به بل دروازه وکړه پاغي برانه وتل ولی یره وای من ګونګاران په دروازه باندې وتیو او به ته په دروازه نه نوځو الله پیرت کې شدا حسینی کې نه ده وليس البر نه نیکی بیان تات البیوت دا جتا سراشی کورونو تا من ظهور هذا شاګانو ولكن البر لیکن نیکی څه ده نیکی من اتقا من چاج تقوا وګړه ده نیکی ده اوس په الله رات کې واتل البيوت من ابوابها او راشی کورونو تا من ابوابها د دروازونو نو راشی کورونو د دروازونو تام کوي چې د شان او تر روانه وي ځان نم نیکی نه جوړی کړي واتقوا الله ورګي د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم تاوس پرزیت د جهاد ذکر کوي آیت کې څلور خبرې دي یو دا د جهاد پر ځعین دی دویم مقصد د جهاد په سبیل الله سره هغه ذکر کوي دریم اهل جهاد څوک دي حربین کافر ادب د جهاد ذکر کوي چې تجاوز بنه کوي رب دار مخکې د حج مسله ذکر کړه او څوک چې د حج نه بندي جهاد وکړي کنه
وقاتلوا جنگ وکي فی سبیل الله بلار د الله کی الذين دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا زیته مکوي منا څنګه زیته په ابتدا د قتل باندې یا مسلم کوي ان الله لا يحب المعتدين اخرنا الامين نکید زیته کوونکو سره واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم دا اسباب د قتال ذکر کړي واقتلوهم الله ويمړه کوي دوی لرا حيث ثقفتموهم کمزه کې چې مندک لدوي واخرجوهم وباسوي من حيث اخرجوكم د کمزه چې تاسو استلی ویا حيث دلته مکانیه ده یا تعلیلیه ده والفتنه فتنه ده او چې دا اشد نو سخت ده من القتل د مرګ نام فتنه د کافرانو سخت ده د مرګ نام دي کې یو څو توجيهات دی او دا ده مانا سیداله په حرم کې جنگ کول دا ګناه ده او په حرم کې شرک کول هم دا ګناه ده کړه چې سړی حرم کې شرک وکړي نو تاسو شرک کوي دا شرک غټه ګناه ده غټه فتنه ده قتل نه چې کله حرم کې شرک کیږي نو مجاهدین صحابه خپل به جهاد شروع کړي دویم قول لري مؤمن سړی الله وای دې ته تیار دی چې زه د قتل شم خو لیکن مشرک کیږي نه یا مجاهدین ولی جهاد کې ځکه مشرکان ظلم کوي کنه ځکه وای ول فتنه تو فتنه د کافرانو د مشرکین او اشد سخت من القتل د مرګ نام اوس ادب ذکر کوي ولا تقاتلوهم جنگ مکوي د کافرانو مشرکانو سره عند المسجد الحرام په فاض مسجد الحرام کې حتا يقاتلوكم تر دې پورې جنگ شروع کې تاسو سره په دې کې فین قاتلوكم کچره جنگي شروع کو تاسو سره فقتلوهم بمړ کوي کذالک جزاء الکافرین د قرنګ دا بدل د کافرانو فإن انتهوا دا اوس ترغیب د توبه ته حاصل بدای کافر له پکارداري چې هغه جګړه نه کوي توبه دی وباسي نو چې توبه ویستله بس به پرې دی ما پې کوي فإن انتهوا کشید د ایمان شو د جنگ نه فإن الله غفور رحیم قرن الله بخنه کون کې او رحم کون کې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جواب د سوال دی چې دا جهاد او جنگونه به تر څو پورې جاری جواب دا کله چې د دنیا نه کفر ختم شو اسلامي نظام راغی په ټوله دنیا به جهاد ختميږي تر هغه پورې به جهاد جاری او نبی سلام فرمایي جهاد به جاری تر قیامت پورې وقاتلوهم جنگ وکړي د کافرانو سره حتی تر دې پورې لا تكون فتنه چې پاتې نشي فتنه او شرک ويكون الدين وشداد لله ټول د الله لپاره فإن انتهوا کچره د ایمان شو فلا عدوان الا على الظالمين نشته زیته مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام وبشهر الحرام تی بارک علماء ذکر دي کله چې صلح کېدل صلح د حدیبیه عثمان ابن عفان لاړ نبی سلام علیکم د خلکو आवाज وکړي چې عثمان رضی الله عنه شهید شو نو حدیث کې راغلي صحابه بیعت وکړه قتل باندې د غرنګ د عثمان په انتقام باندې چې کله صحابه دا ویل چې دې کې من قتل کو دي کې من وجنو دي کافرو ویل مشرکانو چې دا خو د عزت میشتي دي نو الله عزت میشتي خو دي خو لیکن تاسو قدر نه کوي نو چې کله مسلمانانو باندې کافرانو دي میشتو کې عزت او که مسلمانان دفاعي جنگ شي کوله دویم قول دی نبی سلام یو ګروپ ولې د صحابه یو سریه ولې غلام نو چې کله لاړ نو دی یو کس ونیو استاغوی پیدی راوړلم چې پیدی راوړل نو استا کس پرې خدا نو دی ویل چې ردی ټیم کې خدا جنگ حرام ده څنګه تاسو جنگ د پار راغلی وایم جواب داده دی میشو د عزت په من ساتو په دې شر چې تاسو می عزت وساتئ چې کله بده کې کافران زیته وکي نو به مسلمانان دفاع شي کوله الشهر الحرام و میشت د عزت چې دی به شهر الحرام په مقابل د میشت د عزت چې دی والحرمات و عام عزتونه چې دی قصاص خاوند بدلی دی فمن اعتدى چا چې زیته وکړو علیکم پتاسو فاعتدوا علیه زیته وکي پاغه بمثل ما اعتدى علیکم بشان داغه چې زیته کړي پتاسو باندې واتقوا الله هذا الله نويري وعلموا بشيء ان الله مع المتقين يقين الله مع المتقين سره وانفقوا في سبيل الله دا واسترغيب د انفاق په سبيل الله ته د جهاد نرستا زګه جهاد په مال باندې کیږي کنه وانفقوا في سبيل الله انفاق کوي صدقه کوي د الله په لار کې ولا تلقوا مغرزوا د خپل ځانونه به ايديكم بخبل لاسونو الى التهلكه
د هلاکت کندې تام پس باندې یو بتر کې الجهاد چې جهاد پرې د هلاکت کندې د وزن غرزوي یا بتر کې الانفاق چې انفاق پرې د هلاکت ته غرزيږي واحسنوا نیکی کوي ان الله یقینا الله چې يحب المحسنين من کید نیکی کوونکو سلام وسو نور د حج مسائل ذکر کړي واتم الحج وفرق حج والعمره لله وعمره خاص الله لپاره فین احسرتم کچر بن شوي تاسو فمستيسر پس کوم یو چې اساني تاسو من الهدي د قربانینا ولا تحلقوا رؤوسكم مخروي سرون تاسو حتا درده پورې يبلغ الهدي محله چې ورسیږي قرباني زه د حلال کتاب من کان منکم سوق چې تاسو نه مریضي او به اذم من راسه یا په باندې تکلیف د سر د نام لکه صحابي په سر کې دا سپږی وغیرہ شوی نبی صلی الله علیه وسلم خیر دی وی خرا ففدیه لازم د فدمانه پیډیا من صيام دروجینا او صدقتین یا صدقه ور کول نه ونسوګین یا قربانینا پیدا امنتم کله چې تاسو پامن کې غړې شي فمن تمتع د حج تمتع وي او سړی په یو سفر باندې حج او عمره دواړه وکي دا به لس روزي نيسي درې روزي به حج کې نيسي او به و چې کله واپس کور کې به نيسي فمن تمتع چا چې پیدا واغسلا بالعمره د عمره سره الى الحج سره د حجنا مع الحج عمره د حج سره وکړه فمستيسر بس لازم دی په معنی چې کوم یو آسان رته من الهدي د قربانینا اوس قربانی نه به می سي فمن لم يجد سوچ نه به می سي قربانی پس یام ثلاثه ایام نو په باندې روزي نیول دي درې ورځې په حج پاج کې وسبات نو روزي دي دا رجعتم کله چې تاسو واپس کورونو تام دا درې او وڅوکي شپږ لس کېږي دا تلک عشرتون الله وي دا غلس روزي کامل معنا پوره دي فاجر او ثواب کې ذالک دا حکم لمن دا چا د پر د لم یکن چې نه اهل سیدون کې حاضر المسجد الحرام حاضر المسجد الحرام حاضر د مسجد الحرام واتقوا الله الله نو ویریږي عالم هو شی ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت سزا ورکون کړي الحج اشهر معلومات دا اوس آداب د حج ذکر کړي الحج حج له اشهر د همیش دي معلومات معلومی دي معنا وخت احرام الحج د حج د احرام وخت چي دي هغه میشت دي معلومه دي فمن فرض بچا چې پرشو به نه پدې کې الحج حج فلا رفث ندي کوي د خزو خبره د جما خبره دي نه کوي ولا فسوق او ندي کوي د ګناه کار ولا جدال او جګړه دي نه کوي په حج پاج کې وما تفعلوا هغه چې تاسو کوي من خیر کمنی کې يعلمه الله پی کې پاغي باندې الله وتزودوا دارت کې په یمن والا په خلق باندې یمن والا په سکارو کو چاغه وتش تورال حج تا روپے به ځان سره نه راوړي چکله ورال نو به التا چاندي کول چې راکې د الله په نوم باندې موږ څه نشته ده الله دې سم کوي د ځان سره توخي وړي حج تا چل د خپل خرچه کوي وتزودوا الله او توخو سره وي سي فإن خير الزاد التقوى يقنا پیدا په توخه کې تقوا د سوال نام ځان ساتل د سوال نام واتقوني الله وسمان ویلګي یا اولي الالباب خاوندانو د عقلونو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات دی آیت کې وسو اورت ذکر کوي په بعض خلکو باندې څه خلک چې التلاش نو التبه چې کله تجارت کوي نو بعض خلک په اعتراض کوي چې راغلي په نیت د حج باندې او د تجارتونه شروع کړې دي الله بالکل جایز دي ليس عليكم نشته پتا سبحانه جناحون گناہ تبتغوا چې ولټوي تاسو فضل من ربكم زيتي فضل تجارت طرف درف تاسو نام فضل مراد تجارت دي فاذا افضتم پس کله چې راکوشوي من عرفات د عرفات نه فذكروا الله یاد او الله تعالی عند المشعر الحرام په خاد مزدلفه کې ذکر معنا د الله ذکر کوي یا تلبیه وي الله اکبر لبیک داوي وي یا جمع بین الصلاتین مراد ده واذكروه یاد کی الله لرا کما هداکم لغسرنګ چې خودل کلی تاسو تا وین کنتم ان مخفف من المثقل یقینا وی تاسو من قبل مخدراتک د قران نه من الضالین خامخا جاهلانو نا پوی وی ثم افیذوا وذابل رد ذکر کوي په عربو باندې عربو کې ودا عادت او چې کله به عرفات درالو نو به بزان لزان له جدا کینا سلوال ته خبري شروع کړي او بل اسباب لار د سیکلی دی او بل اسمن قبيله د سیکلی دی ځان صفاتونه به کول الله وای دغه ذکر کول د عرفات په میدان کې او د غرنګي په حج کې څوک غریب دی او کمالدار دی الله وای ما ته ټول یو شان وي
خو فضیلت په تقوا ده. ثم افیدوا برا کوشي من حيث افاض الناس، دا غزینا چرا کوزیږي خلق. واستغفر الله، بخنه غواړي د الله نه. ان الله غفور رحیم، قلنا الله بخنه کون کې ده او رحم کون کې ده. پیدا قضیتم مناسککم، واستقسیم د حاجینو ذکر کوي دو اقسام ہوتا. بعض خلق صرف دنیا غواړي، نو پسې چې خلق راته چې سی وای یو وای تل به تشراغه دکان لورغه اکسته ویل دکاندار د کتابچه مې راواله هغه جوړ راواغستا او څو اجي صاحب تحکار حج د تل دی کې دې شو اسمه قرض راکی وینه نظم دینم تاجي سی بولیګه نور قرض راسه نشته ده. نو بعض خلق د نوم د پارزي اجلا، نو الله دغه خلکو د بارے کې وایي چې د لپاره صرف د دنیا نوم دی، ال تولید سم نشته ده. بعض خلق به حج باندې اخرت غواړي. پیدا قضیتم کله چې پوره کوي تاسو مناسککم منافعات د حج فذكروا الله، یادوي الله ک ذکرکم پشان دی یادول تاسو اباکم تاسو د پلارانو. فسرین وې دي کې عادت دا چې کله به حج پوره کو نو به یوځای کې کېناستا پلاران به یادول او د ځان صفاتونه به کول. الله وې دعا غواړي د ورځې کې ذکر کویا. نو فذكروا الله، یادوي الله ک ذکرکم پشان دی یادول تاسو اباکم د پلارانو تاسو. یا دویم قولان مفسرین ذکر کوي یو سړی باندې چې تکلیف راشي نو هغه به وایي چې خپلارام نو دا غرنګ الله وایي ما یاد وایي تکلیف چې دا غرنګ کې پراحت کې یا ار سړی وایي اسما خپلار یو دې که څوک یو چاته وایي چې ستا خپلار خپل خپلار نه بل څوک ته یاد کې او سره جنگ کوي نو دا غرنګ معبود زمون الله دې الہ زمون الله دې بل چاته الہ مو وایي شان د یادولو د پلارانو تاسو دا مطلب دی. وشد ذکر بلکې بزیت یادولو کې د پلارانو نه. ومن الناس بعض د حاجینو نه من ها څوک دی یقولو چې ربنا رب زمونږ آتنا را کې موږ د په دنیا په دنیا کې بس دنیا را کې دنیا کې خنوم را کې خلق راته جی سی وای وما له نید د پاره په اخرت په اخرت کې من خلاقین صبر خد ثواب. اوس دویم جماعت اجین ذکر کوي دویم اډل د اجینو ومنهم او بعض الذي حاجيننا من هغه څوک دي یقولو چې وای یقولو وای ربنا اے رب آتنا راک منتا په دنیا په دنیا کې حسنتن نیکی حسن معنا علم راکی خیستا اخلاق راکی خزر راکی یاد الله رضا حسنتن معنا خجون راکی دا بن قاری سره حسنتن منا خیستا جون راکی او فی الاخرت او په اخرت کې حسنتن خیستا جون راکی وقنا عذاب النار ومن غساتی دور د عذابنا اولئک لهم نصیب. دی آیت کې اوس دارالسنه جماعت ذکر کړي دا څوک چې حج کوي د الله د رضا لپاره اولئک الله ودا خلق د لپاره لهم دوی د لپاره دا کسان چې دوی د لپاره نصیب ان برخې دي ماده سنا کسبو چې دی کسب کوي والله الله دې سره ول حساب جل حساب والا ده. واذكروا الله في ايام معدودات دا نور مناسک ذکر کوي د حج جمعرات دی ولسم دولسم دی لسم. نو بعض انسانان په عرفات کې پادشي بعض ډایرکټ لاړ شي مینالا التزام ورسي الله دوانو کې اسم مانعت نشته. واذكروا الله آیات کې الله فی ایام معدودات ان پاغ ورځ وشمار دل شو کې فمن تعجل چاچ تلوارو کو فی یومین په دو ورځو کې فلا اثم علیه ګناه نشه په باندې ومن تاخر چاچ رستواله کو فلا اثم علیه ګناه نشه په باندې پڅوک تلوار کې او څوک پاتې کیږي توانو کې څه ګناه نشته ده. لمن اتقى دا حکم دا چا د پاره ده چې هغه تقوا کوي دا کار هغه څوک چې د الله نه یریږي. واتقوا الله ورګي د الله نه وعلموا بشيئنكم الیه تحشرون یقینا تاسو به الله تور جمع شيئا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. دی آیت کې اوس په ډلې ذکر کړي یو سړی به تب په ظاهر کې ګمان کې د خسړې او باطن کې باغ بل شي اشاره دې ته چې صفاتونه ځان وساتي دا ځان کې مراوله اخنس بنا معنی منافق او هغه دا صفات او دا عادت وکيو
ومن الناس وبعض السپکو خلقنا منها سوق دی یعجبک چې تعجب کې شي تعالی را قوله معنا وینا داغه فصاحت او بلاغت داغه وینا چې کوي ته استعاران شي د سرغم خسته وینا کوي فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويشهد الله گواکي الله علامه فی قلبی پاس چې د پزړه کې دي وهو علد الخصام حال دا چې دا ډېر سخت جګړه وي عائشہ رضی الله عنها وی قیامت کې الله د سخت مبغوض انسان هغه چې هغه جګړه ماري حدیث کې راغلي دي جګړه پرې دا اگر په حق باندې ولنه نبی سلام فرمای په جنت کې له کور ذمہوار نو هو علد الخصام دا جګړې لري کې دا د باز خلکو جګړې لري خوخي په هر کار کې کار لري دا نه دي کول پکار بلکې خپل کار سره کار لرل پکار دي د خپل ځان غم پکار دي د بل غم نه دي کول پکارو بل غمدار بسره پتنی غلاره خیوا چې دین او چې دین نو بس خپل کار دې هر سړی کوي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث دا اوس بل صفات ذکر کوي وإذا تولى يوم نادى من اسوار والي شي یا وإذا تولى من وإذا غضب کله چې غصه شي یا وإذا تولى من کله چې وګرځستانه سعى في الأرض کوشش کوي بزمګه کې ليفسد فيها د لپاره فسادو کې پرېزمه کې ويهلك الحرث هلاکی فصل لرا والنسل واولاد لرا والله لا يحب الفساد والله نه خو فساد نه فساد الله نه خو واذا قيل له اتق الله اخذته العزه دا اوس بل صفات ذکر کړي کله چې ویل شي د تای اتق الله د الله نه ویریږي اخذته العزه راونی شي د الله عزت بل اسمه په ګنام او وسد الله نه ویریږم دا ګننګار ته ځخکارم فحسبه جهنم کافی ادل جهنم ولا بئس المهاد اور ډیر بد زیاده تیار کړی شوی دا وره اور ډیر بد زیاده ورتلو دی دا وره ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وصلى الله علیه انسانان شته چې زما لپاره د نفس نتیر دي قربانی ورکړي آیت کې دو تفسیر دی او د ابن کثیر لیکلي دی آیت نازله په اړه د مجاهدینو کې تیم قولدار مراد دینه صہیب رضی الله عنه دی فکر د نبی سلام خالتا مشرکین د ټول مالواغه سودا لاړ ومن الناس وبعض الخلقنا من اوسوق دی یشی نفسه چې خرڅي خپل ځان ابتغاء مرضات الله لپاره د ټولو د رضا د الله والله رؤوف بالعباد والله شفقت کوونکی په بندگانو باندې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة یا آیت کې قانون ذکر کړي یهود چې کله ایمان راوړو نو پسونو کې د اپتی د ورځې تعظیم او پروتو نو الله وايي غفرې دی اصل کې دا عام خطاب دی چې ګور پوره اسلام کې داخل شوم د اسلام مثال د علماء ذکر کوي لکه کمیس استړي د کمیس نستونه اغوستي یو نور کمیس نه اغوستي خلک د سینې وجې د جامع اغوستي دي تر څو پوره چې پوره کمیس وانه غوندي دا غرنګي اسلام کې پوره داخلي دل پکار دي یا ایها الذين امنوا ایمان والا ادخلوا في السلم كافة داخل شي په اسلام کې پورا فی السلم او فی السلم په کسری د سین او په فتحې د سین دواړه جایز دي سو کو یو صلح توي بل اسلام توي ولا تتبعوا تابعدار مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین یقینا د استاسو د پر دشمن دی ښکارام پاین زللتم دا اوس دم کې ورکه هیر ورکه یا چاته چې خو ته پته یو خو ته معلوماتي او بهم ګناه کوي پاین زللتم کثیر ته خو د تاسو من بعد ما جاءتكم البينات رسلنا شراغلی تاسو ته اخکار دلایل فعلموا کوی شیا ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور دی حکمت نو والا دی هل ينظرون الا ان تاتي الا ياتيهم الله دی آیت کې اوس د الله قهر او غصه ذکر کوي الله ازما مخالفین دا غواړي چې زب شراخه تشمه دغه خلک وای دا کار دې ته جوړ کړي چې زب څه وستر شمه حال ينظرون داخل کې انتظار نه کوي الا مگر آیاتهم الله انتظار نه کوي پس کې معنا په ایمان راوړلو کې الا مگر اندې خبر آیاتهم الله چراشد الله فی دورین پسورو کې من الغمام دورزنا والملائکه ملائکه امراشی وقضی الامر په صرف له شکار او الى الله ترجع الامور خاص الله ته ورګرځیدل د ټولو کارونو دي سل بنی اسرائیل دا تخویب دنیوی ذکر کئی د دنیای د عذاب نه یره څه مطلب الله ودې سي کارونه مګوي چې ما قهر د باندې راشي ما غصه
لکه تاسو بنی اسرائیل نو تاسو کې څومره انعامات به پکې و لیکن هغه ناشکری کول عذابونه پراله صل الله ای تاسو کا د بنی اسرائیل نو کما ته نام څومره ورکړي واغې تا من آیات منا نخي مې بینات اخکارام څومره معجزات او دغرنګي آیتونه ورکړي انعامات ومن يبدل نعمت الله چا چې بدل کړ نعمت الله من بعد ما چا دور سيدنا چراغ راغدتا فإن الله يقينا الله چې شدید العقاب سخت سزا ورکوونکی دی زين للذين كفروا الحياة الدنيا تزيد في الدنيا ذکر کوي او ځکه جواب د سوال کافران مومنانو پسې خان دي او مسخري کوي دا کافران مومنانو پسې صحابه بالکل په دنیا باندې نه پیږي بس صرف وای اخرت دی او هغه تیارې کوي دنیا کې به ماهران نه دي مسخري پسې کوي خان دي پسې نو الله به پسې مسخري او کې جزاء من جنس العمل زګین للذین خیستکړی شوی لپاره دا کسانو کفرو چې کوپره کړي دي چې یو تخیست شوی الحیات الدنیا ژوند دنیا ولټکم کارونه کوي ويسخرون مسخري کوي من الذين کسانو پسې امنو چې ایمان راوړل دي والذین اتقوا هغه کسان چې متقین دي فوقهم پاسه دوی نه یوم القیامت پرز د قیامت والله يرزق الله رزق ورکوي مې یشاء تعالی چې وغړي بغیر حساب به حساب او به کتابام کان الناس امه واحده دا جواب د سوال دی انبیاء الله ولر علی گلی دي جواب دا دی الله ټول خلق یو اس مخالفت نو انبیاء الله ذکر اولي گل خلق مخالفتونه شروع کړو کان الناس والله یود خلق امه واحده یو امه عبارت دی فاختلفوا د اختلاف وکاو د اختلاف د حل لپاره فبعث الله النبيين الله راولي ګل پیغمبران مبشرین نذیر ورکون کې او منذرین او ير ورکون کې وانزل نازل کما ومل کتاب عمل کرتے دي کی کتاب او کتابونه بالحق باکثر ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصلو کې په مابین دي کې بینن ليحكم بين الناس دې لپاره چې فیصلو کې په مابین د خلکو کې په مختلفو پاتې چې دې اختلاف کړي په پای کې انبيار دې لپاره چې اختلاف حل شي اختلاف چاو کوم مليانو ومختلف فيه واختلاف نه کله پدې کې للذین مگر کسانو کله له او تو چې ورګل شوی د کتاب علم د کتاب من بعد ما جاءهم رسلنا چراغ له طالب بینات خو کار دلایل باغیان د وجه د سبنا بینهم خپل مابین کې فهد الله بصیرت الله کسان تامنو چې ایمان راوړل مختلفو فيه پاتې کې چې اختلاف کړي دی پای کې من الحق د حق نبی په خپل حکم والله يهدي الله هدایت کوي مې یشاء چا چې وغاړي الى صراط مستقيم لار برابر تام ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وس الله تکالیف برازي صبر وکوي د څه بنې چې چا کلمه ویلې جنت ته داخليږي نه تکالیف برازي دا دین څه د همیشه د پښتو ډوډو دین نه دی چې ډوډۍ بخره او قلاړې بګاز نه کلب کې سخت راځي وال برازي ټکول برازي دغه رنګ جنگ برازي نه تو یا کول برازي مشکلات برازي مصائب برازي تکالیف برازي صبر وکي دا دین خو شریعت آسان نه دی ام حسبتم ایتاسو دا ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې داخل بشي جنت ته بغیر د امتحان نام امتحان بند راځي او جنت ته بسي ولما یاتکم تر لاوس بورنی دی راغلی تاسو ته مثل الذين مثالون لا کسانو خلو من قبلكم چې تیر شوی دي مخکې تاسو نام مصدهم رسیدلی واغوی طالبا ساو تکالیب مالی و ضرر و تکالیب بدنی وزلزل وجل قول شوی حتی ترپور یقول الرسول بویری والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل معه فملګرته د کې متا نصر الله کله به مدد الله آیت باندې سوال دی نبی څنګه وي متا نصر الله کله به الله مدد دا نو امیدي خبره ده جواب داده ک نبی ولنه دی خو لیکن اخر انسان دی او ول الله مت بکل راضي دویم قول دا چې د مؤمنانو بارک دي مؤمنانو په ویلي کله به الله مدد راځي دریم دا د مؤمنانو په ویلي متا نصر الله نبی په ویلي الا ان نصر الله قریب د الله مدد نږدې ده څلورم متا نصر الله معنا بمعنى نطلب الاستعانه من الله الله نه موږ مدد غواړو الا ان نصر الله يقين مدد الله قریب نږدې ده يسالونك ماذا ينفقون دا جواب د سوال دی دی خلق ویلی منگا چی خرج کو در اللہ پلار گی لکه مخیر انفاق ایتون تیر شو اول اللہ ویسے معلوم که داغین رسل روپی والا گوئی یسألونکا
دا خلق د پوس کې استانه ما دا ينفقون دي چې خرج کې قل دا ورته پیغمبره ما انفقتم ما چې تاسو خرج کوئ من خیر اند کمالنا فللوالدین مربار ته ور کوي ولقربین خپل قربانو ته ور کوي والیتام او یتیمانو ته ور کوي مسکینان غریبانو ته ور کوي او په سبیل الله علیه وسابر ته ور کوي مجاهدین او طالب العلم او تام وما تفعلوا اس قانون ذکر کوي اگر چې تاسو وکئ من خیرن کمنی کی فین الله به علیم یقینا الله باغی باندې عالم دی الله به پویږي بدلی به در کی کتب علیکم القتال وهو کرہ لكم وعسى ان تکرهوا شیئا دا قانون ذکر کوي وس جهاد ډیر ناشنا دی ناشنا کار دی جهاد ظاهری خلقو ته تاوان خاري د ملک تخریب او تخکاری قتل قتال بکې زخمی کېدل بکې انت یول بکې هجرت د سختی دی ظاهری خو کې تاوان خلقو تخکاری خو الله وای دی کې فائدہ دا ګورم دې کې تاسو خیر دی کتب علیکم القتال پر اصل شی پتاسو جنگ کول د کافر سره او هو کرہ لكم حال دا تاسو بدګنی جهاد تبعا وعسى امید ان تکرهوا شیئا تاسو بدګنی یو شی او هو خیر لكم او دا ډیر پر تاسو د پاره وعسى امید ان تحبوا شیئا تاسو بمنه کوي د یو شی سره او هو شر لكم هغه ډیر شر تاسو د پاره والله يعلم والله پویږي په پیدو د جهاد وانتم لا تعلمون تاسو په نه پویږئ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه د آیت کی جواب د سوال کې د میشتو د عزت دي کې جګړه څنګه ده الله وايي جګړه دي کې مکه وای زکه به خلق بنديږي د حج نه د غرنګ د عبادتونو زکه خلق وایي ته قتال او قتل او قتال مسي يسألونك دا خلق د پوس کې استانه عن الشهر الحرام فبارد میشتو د عزت کې قتال فيه جنگ اول پای کې څنګه دی خپل تور دوی پیغمبران قتال فيه معنا جنگ اول پای کې کبیر معنا غټه ګناه ده لوی کار دی مکه وای وصد عن سبيل الله یو خلق بندول د الله د لارې نه او کفر او کفر کولم خلق بندول د الله د لارې نه او کفر به او کفر دې بل سلام معنی یو طرف باندې بجنګ کیږي خو لیکن بل طرف ته کفر کیږي مسجد حرام کی شرک کیږي او کفر به او کفر دې بل سره ول مسجد الحرام او مسجد حرام کې ده و اخراج اهله او استل اهل داغي منه داغي نه اکبر دا ډیره لوی ګناه ده عند الله پنځ د الله صحابو که جنگ کړي خو لیکن بل طرف ته تاسو هغه خلق د مسجد حرام نه بندوي کفر کوي داغي اهل داغي نه وباسي دا ډیره لوی ګناه ده والفتنه فتنه د کافرانو اکبر ولي ادا من القتل د وجلنا ولا يزالون مشدد يقاتلونكم جنگ استاسو حتا تر دې پورې يردوكم چواړی تاسو ان دینکم د دین تاسو نه استطاعوا کوسی وشي و مې يرتد سو شوا وخت منکم تاسو نه ان دین د خپل دین نه فیمت عمل شو او هو کافر بل حال کې چې کافر او فولائک الله ودا کسان حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې او اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه ان الذين امنوا والذين هاجروا دې آیت کې وسو ترغیب ورکه هجرت او جهاد ته ربط مخ سره د داخله ک د ارتداد د مکل بشیږي جواب کله چې مجاهدین جهاد ساتي او جهادونه کوي نو به خلک د ارتداد نه بچ کیږي ان الذين امنوا يقرنا کسان چې ایمان راوړل او الذين هاجروا کسان چې هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي په سبيل الله الله بلار کې اولئک يرجون داخلكم من ساتي رحمت الله اذ الله رحمت والله غفور رحيم والله بخنه کون کې او رحم کون کې يسالونك عن الخمر والميسر د آیات کې وسبل حکم ذکر کې اصل کې جواب د سوال دی دی خلکو یې شراب سکل څنګه دی الله ویلو یې ګناه ده يسالونك داخلك تفوز کې استان عن الخمر فبارد شرابو کې والميسر او فبارد جواری کې قل تورته پیغمبر فيه ما اثم كبير په دې دوانو کې ګناه ده لوی ګناهونه دي دا دوانه ميسر کې معنی د اسانته ده ميسر تزکه ميسر وای جواری تزکه مال په کې پاسانته سره حاصلېږي دا غرنګ شراب او د انسان په عقل باندې پرده راولي ومنافع للناس او فائدې د لپاره د خلکو لګي الله وي فائدې په کې لګي دا آیات د چاول په اړه د شرابو کې نازل دي د خلکو ته پوسو کو صحابه په اړه د شرابو کې الله اول ویلي چې ګور سره ډېر د فائدې کما دا
به ویل چې په حالت د مانځ کې مس کې سورته نساء کې اخر کې ویل سورته مائده کې براشي چې مطلق حرام شو ټول واړوي میس کوي نور و اسمهما غنا د دوانو اکبر ور یدا من نفعهما د پیدې د دوانو نام جواری او شراب ويسالونك وداخل تپوس کې استانه ما دا ينفقون چې شیخ خرج کې دویم قلت ورته پیغمبر العفو زیتیمان د حاجت نام سوال راځي مال خو د چانه نه زیتی کیږي جواب دا مال په صورت ځان نه زیتی کې او د الله په نوم به ور كذلك هم ذكرنګي يبين الله بيان الله لكم تاسو ته آیات هدایتنا لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ وکړئ په دنیا او آخرت من تفکروا في الدنيا والآخرة یہ تعلق لري درسته يسالونك سره په دنیا او آخرت کې ويسالونك ذاب الامر ذکر کوي اصل کې رد په عرب باندې هغه کې د عادت تو چې د یتیم ټول مال به واغستو هغه به استثان لوو الله دې سم کوي ويسالونك وداخل تپوس کې استان عن اليتامى فبارد یتیمانو کې قل تورته پیغمبره اصلاح لهم اصلاح لټول یتیمانو خیر ډیر غوړه دی وین تخالطوهم کچیر د یو ځای کې دوی د ځانونو سره فیخوانکم تاسورون دی والله يعلم والله بوئیږي من المفسدين پیجن الله المفسد فسادګر من المصلح اصلاح کون کې نام ولو شاء الله كلا وختل لعنتكم مشقت کې به چلیوي تاسو وای نه چولای ان الله عزيز حكيم يقين الله زور ور دي حکمتون والا ده ولا تنكحوا المشركات دا اوس بل قانون او بل امر ذکر کوي حاصل بدای چې کلی علاقه کې بکله امن راشي چې کله مشرکی خل سره نکاح و نکړي شي او تاسو په نکاح سره ور نکړي به کافران دو قسم دي یو مشرکان دي بل اهل کتاب عام اهل کتاب د اهل کتاب او کافر سره نکاح جایز ده يهود او نصارا سره نکاح جایز ده ا کتابی کافران دي سورته مائده کې براشي د غرنګي د مشرکانو سره د هندوانو سره د سیکانو سره د دې سره نکاح بالکل ناروا ده ارچی اهل کتاب نصارا دي يهودي دا غوینه نکاح کول جایز دي او ور کول ولا صحیح نه دي ارچی مشرکان دي دا سره بالکل نکاح ناروا ده ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوئ د مشرکانو زنانه او سره په نکاح سره ماخله مشرکان زنانه حتا تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي ولا امت په بل طرف باندې غوین ځا مؤمنه مؤمنه خیر غردا می مشرک دین مشرکنا مشرکینا ولو اعجبتكم اگر که تعجب کې واشي تاسو لره حسن او جمال داغي ولا تنكحوا المشركين وسوی په نکاح سره مور کوي په نکاح سره مور کوي مشرکین او تخبل خورګان لورګان حتی تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي ولا عبد فبل تربانه غمر یا مؤمن المؤمن خیر غرد من مشرکین مشرکنا ولو اعجبکم اگر که تعجب کې واشي تاسو لرام داغي حسن دولال او مالداری اولئک داخل چې يدعون الى النار خلق را بلی ورتا والله الله چې يدعو الى الجنه خلق دعوت ورکه جنت او المغفرت او بخرتا باذنه بخبل حکم ويبين بيان آيات اخبل آياتنا للناس خلق تعالى لعلهم يتذكرون دي لپاره چې داخل فن والي ويسالونك عن المحيض ضرب الحكم ذکر کوي حاصل بدای يهود باندې رد کوي په نسوارو باندې يهودو کې د عادت او چې کله وخزه باندې مشتنی بیماری رااله ناغيب وسره ارث جدا کړو ال چې نسوارو هغه وسره په حالت د حیض کې جمام کول نه دقت بهم کو اسلام راغي وصیت دی غوړه کو درمیانواله يهودو پشان نفرت بم نه کوي نسوارو پشان نه دقت بم نه کوي حدیث کې راغلي په حالت د بیماری کې ارث جائز دي سوا د نکاح او د جما نه هغه به مفوق الازار شي کوله د لنګ پرتوک د پاسه دغرنګي قول د عائشه رضی الله عنها په تعالی نو چا چې په دې بیماری کې نږدېکت وکاو په حالت د بیماری کې چې خزه بیمار ده او چا سره نږدېکت وکاو دا به یو دینار ورکړي یعنی دینار حدیث کې دوه راغلي دي دا تعارض دینو حل ادا ده کده بیماری پاول کې وانه به روح دینار ورکړي کده بیماری پاخره کې وا به نیم دینار ورکړي تقریبا سه لز 2000 خواشه روپۍ دي جوړيږي چا چې دا کار وکوي به دا روپۍ ورکړي دا په دماغه پیډیا ده دې د وجه ابن قیم رحمه الله لیکلی دي سوچ په حالت د حیض کې او د غرنګ په حالت د نفاس کې چې بچي پیدا شدي حالت کې چې څوک نشي دقت کوي د دې وې دیار لس نقصانات دي دا نقصانات دغه نه به پیدا کیږي
ويسالونك دا خلق تپوس کوي ستانه عن المحيض فبارد حیض کې حیض ته وای پس دا بیماری دا اینه دا د زنانه نسی قل تورته پیغمبر هوا دا خو یو تکلیف ده فاعتزل النساء جدا شي د زنانه نه په المحيض په حالت د حیض کې چنایه د جما سره مکوي ولا تقربوهن ومنجدي کېږي حتا تر دې پورې منجدي کېږي د زنانه او ته حتا تر دې پورې یتور نه چپاږي شي پیدا تطهرنا دې کې دوه قول د امام ابو حنیفه وای یو سړی ده د خزې داوس حیض بن شو نو جما جائز ده او دس دی وږي ولیکن بل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه او ډیر علما په دې باندې قائل دي عقیدل ته دوه قاعده یو ده حیض بندیدل دویم طهر پاکی دل د زنانا چاغه غسل وکي دا غي درسته به جما جائز ده سډاري کې بیا جما نه ده جائز پیدا تطهرنا کله چې پاک شولي نفاتوهن بس به راته کوي ته من حيث امركم الله د کوم ځای چې الله تاسو ته امر کړی دی ان الله يحب التوابين يقينا الله من کید توبه یستون کو سرا او يحب المتطهرين او من کید ځان پاکون کو سرا نساؤكم حرث لكم مفسرین دې آیت باره کې لیکلي دي چې کله یو سړی خځه تراته کوي مخې اندام تاریکین د شاده طرف نه نو به تی بویلی وای دی يهود بویلی د مدینه کې چې کله د صحابه هجرت وکړه مدینه ته نو الته د بعضی انصار او سنانو سره د مهاجرو سړو نکاحونه وکړه د چا لورګان مهاجرو ته ورکړي یا د چا دوه خځې وی طلاق کړه مهاجرو ته ورکړه نو مهاجرو با خپل خځه تراته کو د شاده طرف نه د مخې اندام ته موضع الحرف منه د بچوزی تا نو د زنانم انکارو کو چیرې موږ د سی ورېدلې د مدینه کې هیڅوک دا کار کې داغي به د بچو د لاسونه کاږي پخې کوي دا یاغي الله د آیتونو نازل کړو چې بالکل دا جایز دي اسه خبره ده نساؤکم زنانستاسو حرث لکم فصل دستاسو فاتو حرثکم راشي خپل فصل ته ناشئتم په کومه طریقه چې مخ خشي بدلته حرف ویلې ده کوم ځای تبرازي موضع الحرف تبرازي معنا کوم ځای کې چې بچی کېږي هغه د برات تک کې موضع الفرض تب ناراضي خوشایانه زیتا ځکه هغه غټه ګناه ده کبیره ګناه ده چې څوک دا کار کوي نو الله وي موضع الحرف د پس دې ترازي چې په کومه طریقه مخوي وقدموا مخي وليږي لانفسكم د خپل ځانو د پاره دعا اول وی ځکه کله چې یو سړی چې ما کوي دعا ونوي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا دعا چې څوک ونوي بسم الله ونوي حدیث کې دي چې دا شیطانم د دې انسان د خاص اندام سره خپل اندام یوځي کی هغه سره دنه کې دنه انزالو کی به داغی نشته شیطان بچی پیدا شي شیطانانی همیشه به په دې لانجو باندې سړي او کله چې سړی چې ما کوي باید دعا ووي به نیک اولاد الله ورکی واتقوا الله ورګي د الله نه عالم او شي انکم یقینا تاسو ملاقوه مخامخ کیدون کی بيد دی الله سره او بشر المؤمنین او سیر ورک مؤمنانو ته ولا تجعل الله عرضا وصلا ذکر کوي د الله نوم نه نه مگر زوي چې صرف قسمونه پکوي قسم چې یو یمین لغوه ده یمین غموس ده دغرانګ یمین منعقد ده دې تفصیل راځي رستا سورۃ المائده کې ولا تجعلوا الله مگر زوي الله نوم د الله عرضه النحال ایمانکم دخلوا قسمونو د پاره ان تبروا دلتنام مقدر ده چې نیکی باندې او تتقوا تقوا باندې او تسلیو اسلام باندې بین الناس ما بین خلق کې والله سميع عليم لا يردن کې دی پیدون کې ذات ده لا يواحدكم الله دې ته یمین لغوه وي یو سړی د قسمونو باندې خلع وخت دا قسم الله والله بالله همیش دا قسمونه کوي نو پدې به اراده قسمونه الله څوک نه نالي غزان دې ساتل پکار دي لا يواخذكم الله ونسي تاسو الله بالله في ايمانكم فبه اراده قسمونه تاسو ولكن يواخذكم لكن نسي تاسو بما كسبت قص كل قلوبكم ظلم تاسو والله غفور رحيم والله بخنتون کې او رحم کوون کې للذين يؤلون من نسائهم دا اوس بل مسله ذکر کوي یو سړی دی علاقې سمطلب یو سړی دی قسم وکاو چې زه بخبل خځه ته څلور میاشتې پورې نه نږدې کېږم نو دی کې چې کوم دې درې قول دی یو قول امام ابو حنیفه وي څلور میاشتې نه کوم کې جما وکړه قسم کفاره به ورکی کوم کې نږدې کته ونه کو
طلاق رجعی واقع شو به ته رجوع کی یا امام شافعی رحمه الله ذکر کړي چې نشته کته شوی خدای طلاق کلام دې مسأله دی ایلاوي للذین پردا کسان یؤلون چیلا کای زانو جدا کای من نسائم زنانونا تربص وقت ر 14 اشهر سلور میشته فین فاو ک سلور میشته پرک لی فین الله غفور رحیم یقینا الله بخنه کونکي رحم کونکي وان عزم الطلاق د تکمیل مقام ذکر کای سلور میشته دي تیرې شوي پته لګی چې ر دې خوست طلاق قص کړي دي خزن اسلام ورل وان عزم الطلاق او کجری قص یو کړه طلاق او فین الله سميع یقینا الله اوریدون کې دی علیم پیدون کې دی اوس طلاق طریقه ذکر کړي والمطلقات الله طلاق کړي شی خزه یتربصنا وحبت ریبیان پسینا بخلص عنن ثلاثه قرو اندری حزام ثلاثه قرو احناف وی چې یو طهر کې په طلاق ورکی حیض براشي بل طهر کې په طلاق ورکی حیض براشي به بل طهر کې طلاق ورکی چاغي حیض نه پاک شوانو خزه طلاق ده شوافی وی د قرون مراد طهر ده لیکن مسلک د امام ابو حنیفه قوی دی دلتا ولا يحل لهن وحلال الذي دي سنانو د پاره یکتم ناج پټ کی ما خلق الله واغت چې الله پیدا کړی په ارحامه نظر پر رحمونو کې خزه طلاق ورکړل شو د پته و چې رزما په رحم کې بچی او یال نه وای لا ګناګار ده ان كن يؤمننا كثيرت ایمان لري بالله بالله واليوم الاخر پرز د اخرت او بعولتهن او خاوندان د خزو حق ډیر لایق دی بردهن واپس کولو بذلك فدغ عدت کین ارادو اصلاح کچته اراده لري د جوړ جاړي بس واپس دي شي وتا ولهن دا اوس ادب ذکر کوي خاوند وبعولتهن او خاوندان د خزو ولهن لپاره د خزو مثل الذي پشان دا غسری علیهن چې په خزو باندې دی بل معروف په نیګه طریقه څنګه چې د سړی باندې د سړی په خزمانه حق دی دغه رنګ د خزي حقوق دی په سړی باندې وللرجال لپاره د سړو علیهن په خزو باندې درجه تون غټه درجه ده بادشاہي به سړی کوي قضا به مشری به سړی کوي امامت به سړی کوي خزینه شي کوله والله عزیز حکیم والله زور ور دی او زور ور دی حکمت نو اعلی دی الطلاق مرتان دا اوس بل حکم ذکر کړي خزه د بس ار وخت سره د خاوند لانجی دي یا د طلاق ورکی یا د خزه جوړه کی صحیح الطلاق من التطلیق جداواله دا په دوه طریقو سره ده مرتان یا طلاق چې رجعی شری د ادو دي په امساکون پس یې بندولې بمعروفین پنهګه طریقه او تصریح یا خوشی کولې به احسان پنهګه طریقه ولا يحل حلال الذي لكم تاسو د پاران تاخذو چې تاسو واخلې مما دا سناتیتموهن چې ورکړي تاسو د تا شینی چې اعتمال یا معنا کوم مہرونه چې ورکړي ریابت نه لای الا يخاف مگر کچیر تیری کی دادوان الله یقیما چې قائم بنه کی حدود الله اذا الله کلی فین خفتم دې ته ویل کېږي خلع دې ته ویل کېږي چې وخذ خاون ته وای چې دا کوم مہر درا کړی د ټول والو ما پرېدا بس دا جائز ده چې خزه وسره ومني کچېری ریږي الله کچېر ته ریږي الله یقیما چې قائم بنه کی حدود الله اذا الله کلی فلا جناح علیهما ګناه شپه دې دوه باندې په مبتدت پاتې کې چپیدي کې ور کوي بل سره تلک حدود الله اذا الله کلی دې فلا تعتدوها تجاوز تمکوي ومن يتعدى حدود الله چاہے تجاوز کو الله د پلونا فاولئک هم الظالمون داخل قالت ظالمان دي فإن طلقها اوس بل حکم ذکر کوي وخذ طلاق شو اول خاوند دوباره کولا نو دا اول دوباره نشي کوله دا اول خاوند بلکې دا خزه بلاړه شي د بل سره بنکاح وکي چې کله هغه طلاق کلبي ته اول خاوند رجوع شي کوله د طلاق نرسته به اول خاوند داري کې د خزه رجوع نشي کوله فإن طلقها کچره طلاق ورکړي خزه ته فلا تحل له به حلال نه دا خزه له دی اول خاوند لپاره من بعد رسدنا حتا تر دې پوره تنکه چې نکاح کی زوجن غیره معنا د بل خاوند سره فإن طلقها کچره طلاق ورکو دی خزه ته دویم خاوند فلا جناح علیهما ګناه نشته په دې دوه باندې اولنی خاوند او د خزه باندې ای تراجع چې رجوع کی ان ظننا کچره ګمان دې دوه یقیما چې قائم بکی حدود الله اذا الله پوری وتلك حدود الله یاد الله کلی دی یبینها بیان الله لقوم يعلمون لفظ قوم چې پویږي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ذ دابل حکم ذکر کوي د خزي
خځه چې کله عدت پوره شو نو یا خپل خځه کوي استفریده چیزي عربو کې بد عادتو خځه له طلاق ورکو به ډیر ټیم تیرو نو به ترجو وکړه د شکار بنه کوي واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکوي زنانه او تا فبلغنا نجدي شي اجلهن نیټه داغي فامسكوهن نو بند کوي دوی لرا بمعروف په نیکه طریقه او سرحوهن ای خوش کوي بمعروف په نیکه طریقه ولا تمسكوهن وما بند اذا زنانه ضرر لپاره د ضرر له تعتدو دیر لپاره چې تاسو عدت په تیر کيو یعنی تعتدو چې زته په وکي ومن يفعل ذلك چا چې دا کارو کو فقط ظلم نفسه بداقي سر ظلم کو په خپل ځان مسترغب ورکه قران ته ولا تتخذوا من سي آيات الله ذا آياتنا هزوا غبشبا توقي واذكروا یاد کې نعمت الله نعمت الله علیکم چې کړه پتا سو ما انزل علیکم اساس نازل کړي دي پتا سو من الكتاب دي قران نام د حدیث نام والحکمه من ذا حدیث نه د پوینا یعظکم نصیحت کې تاسو د به بل سره واتقوا الله ورګي الله نه وعلموا پوی شي ان الله بكل شيء عليم ان الله پرشوانی پوی دی واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن دي رسول پر حکم ذکر کوي وخذا طلاق شو عدت تیر شو الله به مبندوي واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورک زنانه او فبلغنا پس پر شوري اجلهن نیټي داغي فلا تعذلهن به مبندوي ايان کحنا چې نکاح کې ازواجهن خپل خاوندانو سره څوک منه د دویم خاوند سره یا د اول خاوند سره په اعتبار د ما یولن الیه سره اذا تراضوا كل چې د رضامندۍ بینه خپل مابین کې بالمعروف په نیکه طریقه ذلك يوعظ دا نصیحت کې دي چې به پر سره من کان څوک چې منکم استاسو نه یمن ایمان لري بالله بالله والیوم الاخر پورز د اخرت ذالکم اسغالکم دا کار ډیر پاکون کې د استاسو لپاره وات حرام ډیر تزکیه کوم کې د استاسو لپاره وات ډیر پاکون کې د اخلاق ردیونه او د زنا نه والله يعلم والله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين دی آیت کې وسدا د رضاعت مسله ذکر کړي قانون دا چې کله خزه طلاق شو بچي دې نو دی بچي د بدو کاله پوره تی ور کوي دا شوده بوله دا خزه ور کوي نو چې کله شوده ور کول په دې حالت کې د دې خزه ټوله خرچه په دې خاون باندې د بچي په پلار باندې والوالدات من دې بچو چې یردعنا بته باور کوي اولادهن بچو ته حولین کاملین دو کاله پورا لمن اراد د چا چې اراده ایتم الرضاعه چې پوره کې موده د رضاعت مسله د رضاعت په سورته احقاف کې راشي ان شاء الله پورا سورته احقاف وعلى المولود له او په پلار دې بچی باندې رزقهن رزق دې خزه دې او کسوتهن او جامع دې خزو دې بالمعروف بني کا طریقه لا تکلفو نش مکلف کېدل نفس نه نه پس الا وسع مگر پتا طاقت داغي لا تضار والدتن څه مطلب یو خزاله منع عام خزه رضاعت ا 15000 روپۍ اخلي د میاشتې ای وخت ته ته چې مال با 10000 روپۍ راکې تخپل خزه ته وي په خیر دی الله بل خزه ولونی صحیح لا تضار ضرر بنه شور کېدل والدتن مورته په ولدي په بچی باندې چوتوي ور پاینه در کوم او ته بوله ورکه نه ولا مولود له او نه پلار دی بچی ته به ولدي په بچی د باندې چې مور یو ته وای چې رزه خو طلاق کلیما او مال به دومره ډیر روپۍ راکې سبولا ته ور کوم پلار ته هم سره نه ورکول کی وعلى الوارث پلار وسنشته دی فوارث دی پلار فوارث دی بچی باندې می تو ذالک بشانت دی باندې دی فین اراده کچیر د اراده وکړه د دوانو په سوالند جدای د تینام انتراودن پر ځامنته سره پھر بس معصوم غټ شو اوس دې تینو جدا کو منهما د دوانو او تشاورینو په مشورې سره فلا جناح علیهما ګناه شپه د دوانو اوس خزي انکار وکړي چې رسول ته نور کو خپل پوری ویلې ترزه طلاق کلمه او زما بل ولونی صلی الله علیه و بل خزه مزدوری سره ونی چې دې بچی لته ورته وین عرضتم کشر تاسو اراده وکړلان تستر دیو چې پرزات سره ونی سي اولادکم بچو تاسو سره بل امر فلا جناح علیکم گناہ شب تاسو باندې دا سلام تم کله چې پورا حواله کوي ما غصاتی تم چې تاسو ورکوي به معروف په نیکه طریقه معنا پورا مزدوری ورکوي واتقوا الله ولګید الله نو علم بیا شی ان الله ما تعملون بصیر اسه چې تاسو کوي الله بلدون کړي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا تاسو بل ذکر کوي په عرب باندې عرب کې ودا قانون
چې کله کې څوک مړ شو نو خزه به یو کال پورې دنه په دې کوټه کې ساتلم، خوراک به سره ورړتا. یو کال بعد به دا خزه راويستل نو هغه به غسل نو کلی سم دي خلو ما تکلې وا. یو کال بعد چې به راويستل نو به په خره باندې سورک للم او پچ به لور کله دا شاته وګرځوا. قرطبي رحمه الله لیکلي دي دومره جراثیم به غشتیو اذا زيتو جراثیم د وجه نه وي تا خرم مردار شولا په دا غین رسو به غسل وکړم. دای عدت د يهودو د غرنګ د عربو عادت ودا دي چې الله یو خاوند دی د خزي او پات شو دا خزه به د خاوند په کور کې څلور میاشتې ولس ورځې تیرې بس دا عدت ده. به کله بل چا سره نکاح کوي کله خاوند په کور کې پاتې کېږي د اختیار دی. والذین یتوفون کسان چې پات شي منکم استاسنا و يذرون ازواجا او پرې خدي بيبين يتربصنا وقت به تیرې بیان پسې نه په خپل ځانونو 4 اشهر څلور میاشتې و 10 نو ولس ورځې مفسرین لیکلي څلور میاشتو کې بچي پوره کیږي لس ورځو کې به روح چولې کیږي. فاذا بلغنا کله چې پوره شوی اجلهن نیټه دوی فلا جناح علیکم ګنا نشه پتا سبحانه پیما فعلنا پاس چې کیدا سنانا پین پسې نه بخلو ځانونو بالمعروف د شریعت مطابق زور به پینه کې چیرې زبدي بل ورته پني کا کوم او دا بکم واغه بکم بس داغي اختیار دی څه چې کوي هغه کوي او په شریعت د اصول مطابق با کارونه کوي قبل خاون سره نکاح کوي. والله بما تعملون خبير والله پاس چې تاسو کوي خبردار ذات دی. ولا جناح علیکم اصبر حکم ذکر کوي یو خزه د خاون د مړ شو او ته د ځان نیغ کې چې وسو ما سره نکاح کې دا کار الله وای مکوي بس عام خبره وته کوي شهراز مال سي خرید ضرورت ده اسنه چر ورځ تاوړې راوړې مخه تا. ولا جناح غنانشتا الله وی علیکم بتاسو فی ما عرضتم پاسه تاسو پنه کوي به پر سلام من خدمت النساء لفردو وختلو د خدمت زنانه خزدا خاوند یو پات شوی دی حالت د عدت ده څه باندې کې چې دې کې جرګې شروع کړي نه کدی کې اشاره او تو کې خیر ده او جرګه باندې کې او اکنن تم یې پټ ساتي فین پښه کوم بخبل ځانونو کې عالم الله والله ته پتا انکم ستذکرونهن یقرن تاسو بخا مخازی کر کوي دغه زنانو ولکن لا توعدوهن لیکن وعده سره مکوي سرن په پټا چې په حالت د عدت کې ورشه او توي چې زبر دې ساتم او د څه بکوم او ما سره باندې کا کې دا ونه کوي الا ان تقولوا مگر کشیر توي او قول معروف او نه د شریعت برابر او چې د سوي شرم مال شي خص د ضرورت دی او دویمه خزه کوم دا کومه اشارات بکوي نه کوي نه وکوي. ولا تعزموا مضبوط توي عقدة النکاح کوټه د نکاح حتی در پوری ابلغ الكتاب چورسیږي وخت اجل او خپل نیټه تا عدت پوره شي. واعلموا بشيء ان الله يقينا الله يعلم بيغي ما في انفسكم پاز جساسو بنفسونو کې فحذروا ځان ته وساتئ. واعلموا بشيء ان الله غفور رحيم يقينا الله بخنه کون کې او رحم کون کې لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. تاسو بل حکم ذکر کړئ سلور قسم خزيري یو غلط تاسو سره جما کړی دا او نکاح مو سره کړی دا بس د دې ټول مہر د عقیده طلاق دی ورکړ ټول مہر د نوړي دوی مہر مقرر شوی دی خو لیکن جما نه ده شوی واده نه ده شوی به د طلاق ورکړ نسبی مہر بد نوړي نه مې مہر د عقیده نه مې استا درې مہر مقرر شوی نه ده جما وشو نو به مہر می سلوړي د مور چې څومره مہر او مور چې په څومره واده وا هغه مہر وي. سلورم قسم هغه خزه دا واده کړی شو هغه خزه د منو واده نه دی کړی مہر مقرر نه دی مہر نه دی مقرر شوی طلاق شو نو خزه دا صرف نکاح وشو ولا مہر نه دی مقرر جماع نه ده شوی هغه له الله به متعاور کوي. لا جناح علیکم گناہ نشته پتا سبحانه ان طلقتم النساء کشری طلاق ور کوي زنانه او تمالم تمسهن ترسو پر شتا سنې مسکلی او تفرضوا لهن فريضه او نه مقرر کړي دا غیر پر مہر ومتعوهن منع هغه خزه طلاق ورکوم مہر مقرر شوی نو هغه له پیدا ورکوي ومتعوهن پیدا یخذو علی الموسع فمالدار باندې قدر دا په وسدا وعلى المختلف بغیر باندې قدر دا په وسدا متاع بالمعروف دا پیدا پنه کوي من معروف د شریعت مطابق عقد منا دا لازم دا ثابت دا المحسنین بنه کی نیکی کوونکو باندې. وان طلقتموهن واسمقر مہر مقرر شوی دی خو جما نه ده شوی واده نه ده شوی مہر مقرر دی
وان طلقتموهن کشر طلاق مرګ زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې چې تاسو مسکري واده مسره نه کړي وقد فرضتم مقرر کلم لهن داغه لپاره فریضه مہر او طلاق مرګ پنځ په ما فرضتم نمای مہر هغه چې تاسو مقرر کړی د خاوندانو الا يعفون مگر چې چرته معافي وکي دا زنانه او يعفو الذي یا معافي وکي کسب یې چې په دغه پلاس کې عقدۃ النکاح غټه د نکاح دام خزو ته یو بخي یو د سړیو بخي جایز ده وان تعبدات تاسو معافي وکي اقرب التقوى دې نږدې تقوا ته ولا تنسوا الفضل وصلا وی خبره ته اشاره کوي ته چا خور لور چا طلاق کړه د سیمه کوي چې به پرې د شرط منګه خور لور طلاق کړی دا او نو کو ورزونه دی راځي نه ولا تنسوا الفضل ما يروي احسانات بينكم خپل ما بین کې ان الله بما تعملون بصير خلنا الله پاتې تاسو کوي دن کې ده حافظوا على الصلوات اس امر دې په حفاظت د منځ باندې رب داده مخکې د خزو خبره بیان شولې اسینه چې د خزو سره ناس او د خزو خبرو کې اخته منځله قضا شي نماز کوي الله حافظوا على الصلوات حفاظت کوي په منځونو باندې او صلات الوسطى او خاص کر په منځ د ماز دیګرام صلات الوسطى کې تقریبا 30 اقوال دي ظاهر دینه مراد ماز دیګر منځ دي دلیل په هغه حدیث د خندق د غزا ده والصلاه الوسطى او خاص کر په منځ د ماز دیګر وقوموا لله قانتين ولله لا تعجزي کوونکی اوس اهمیت د منځ ذکر کوي فإن خفتم کچیر تیریږي تاسو فرجان منځ کوي پیدل او رکبان یا سوارا پیدا امنتم کله چې تاسو پامن کې کړه شوی فات ګور الله یاد وي الله کما علمکم لکسرنګ چې تاسو ته خودل کړی دي معلم تکونو تعلمون پاتې چې نه پویدل تاسو په غیب باندې نو تاسو په غیب باندې پویدون کې هغه باندې پیدل مخ کې والذین یتوفون منکم وصداب الحكم استحباب ذکر کوي قانون دا چې یو سړی او پاتشي نو خزه به داغیت څلور میاشتې ولس ورځې تیری وس یو سړی دی وصیت وکړه چې زما دا خزه په دې کور کې وصیږي او بچو ته وصیت وکړه تر یو کال پورې به وصیږي بالکل جایز دي والذین یتوفون کسان چې وپاش منکم تاسو و يذرون ازواجا او پرخري بي بين وصیتا نمانه وصیت کړي وصیت لازواجهم د بیبيانو بارکه متاعن الى الحول چې پیدا به تیری تر یو کال پورې غیر اخراج به استون کی پاین خرجنا قوت فلا جناح علیکم گناہ شفتا سبحانه فيما فعلنا پاتې چې کئی دا سنانا فی انفسهم بخل زانون من معروف د شریعت مطابق والله عزیز حکیم والله ذو رؤد حکمت والا ده وللمطلقات دا اوس بل حکم ذکر کوي وخذل طلاق شو مہر جما غرند شوی نو لوی متعور کوي وللمطلقات الله ول فرض طلاق کړي شو خذو متاع پیدا وي بالمعروف بني کا طریقہ حق للمتقین دا کر لازم نه متقین باندې كذلك يبين الله لكم آیاته دی آیات کې اوس ترغیب ورکړي د الله دی کتاب ته په عمل باندې چې خلکو دا کوم احکامات بیان شو اوس په دې باندې عمل وکړي حاصل دا دی دی پر ډیر احکامات بیان شو الله دا ټول عمل کرا ولې ګور عمل کرا وصل بکار كذلك هم دقرنگی یبین الله بیان الله لكم تاسو آیاتی خپل آیاتنا لعلکم تعقلون دل پر تاسو د عقل نه کار واخلیا صلی الله تعالی